دا راته ووایه چې د ده قصور څه و لکه دې په څه خبر وژلی دی؟ د دې قصور تاسو د مالیې والا نه تپوس وکئ چې د دې ماشوم قصور څه و د دې جهانګیر خان. د هغې هېڅ قصور هم نه و، نه په ماله کې د چا سره جنګ جګړه، نه ښه نه بد. خپل د هغوی څه به خپل کور ته به راتو، خپل کور ته به تو، خپل روټۍ موټۍ کپړې مپړې به بدلې کړې، لاړ وبوتو خپل کاروبار ته، د کاروبار نه خپل دفتر ته. د جهانګیر عمر څومره و؟ 22 سال. د 20 کالو. او واده دې لکه څومره عمر یې کړی و؟ واده د هغه دغه سال و، د 18 سال و چې واده یې کړی دی. او سبق مو پکې وي؟ نه سبق مې پکې لږ ویلی و، د 4-5 پورې نورې نه دی ویلی. نو د ورځې به لکه معمول څه و؟ لکه څه ټایم به کور ته راتلو، بیا به هغې نه بعد څه څه کول، هغه مکمل تفصیل؟ بعد به تو به ناګوري ته خپل کاروبار به یې کوه، بیا به راغې کور کې به روټۍ موټۍ وخوړه، کپړې به یې بدلې کړلې، لاړ به پلکناز دفتر ته. څه چې دفتر و؟ د MP. دې په عوامي نېشنل پارټۍ کې و؟ جی جی. نو دا راته ووایه کله چې د ده د دغه ورځ وه، دا په کومه ورځ چې دی شهید کړی شوی و، څنګه خبر شوې؟ څه ول، څه ټایم و؟ هغه مکمل لږ ووایه. چې څه وخت کې ډزې شولې نو ما د خپل کشر زوی ته فون وکړو. ټایم څه و هغه وخت؟ 1:15 بجه شپې. د شپې. چې کوم وخت کې ډزې شوې ما د خپل کشر زوی ته فون وکړو چې ته چېرته یې؟ چې په لاره یې. نو لکه اوس مه راځه، ښکته حالات خراب دي او دغه د ډزې مزې کېږي، نو اوس لکه ته مه راځه، چې کله دغه شي نو زه بیا تا ته ووایم. په دې کې چې دا ډزې ختمې شولې او زه ګیلرۍ ته لاړم، خپلې د پلیټ ګیلرۍ ته زه لاړلم. نو 2 کسان په موټر سایکل باندې الپلا طرف ته لاړلله. صحیح ده. بیا چې په موږ پسې پړوسیان ټول راووتل، دروازه یې وټکوله چې ما ته ته راشه، ښکته جهانګیر لګېدل دی. زه څنګه په دیوال ورکاره شم، زه بېهوشه شم، واپس راوغورځېدم. دې سره بیا دوست ښځه کېناستله، پلکنازه پورې بوتو. پلکناز نه بعد بیا چې دغه د هلته نه کسانو بوتل د هسپتال ته. دې نه مخکې ما ته پته نه وه، ما ته به یې نه وایو. د هغې ماشوم ورور چې و هغه بېهوشه و په روډ باندې په هسپتال مخکې ده. زما د بچو هېڅ قصور نشته. په ماله کې لاړ شئ، د لوی نه، د ماشوم نه، د زنانه نه، هر چا نه تپوس وکئ. نه د چا څه جنګ جګړه، نه د چا څه پالتو دغه هېڅ هم نه. زه په نممز کې د 17 سال نه اوسېږم. زما پلیټ 303 پلیټ نمبر دی. دغه پلیټ کې څوک هم نه و، پیله مونږ اوسېدلو، پیله کور پکې زمونږ و. د هغې نه بعد پکې بیا نور خلک راغلی دی. دې ورځو کې خپل کور د تاله والې ده. زه د خپل کور نه په دې سوري زړه باندې در په در شمه وړو ماشومانو سره. زه به زده کوم، زه نوري سم نه غواړم. زما د بچي قاتلان دي ګرفتار شي. خان اوس ته د هغو نه دا غوښتنه کوې چې د قاتلان کوم چې په آزاد مړ ګرځي هغه د ګرفتار کړی شي؟ بلکل. زه چې زما د زوی قاتلان بلکل آزاد ګرځي. ولې زه په دې باندې خفه یم چې زما د بچي نه لاس خطا، نه خپل خطا، نه د چا څه ظلم کړی، نه د چا څه زیاتې کړی. زما سره دا زیاتې وشو. ما د یو بوډا 100 سال سړي سره پوهنتون تېر کړو خپلو 2 بچو سره. زما دنیا، زما زندگی، زما هر څه تباه شو. کتونکو دې وخت زموږ سره د جهانګیر کور وړی ناست دی، د هغو سره خبر کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې ستاسو څومره موده مخکې واده شوی و؟ زموږ 5م کال اوس شروع شوی دی. ستاسو څومره بچي دي؟ زما 3 بچي دي. دا یو ماشوم دی اوس؟ دا یو ماشوم اوس شو دی، پلار 40 مې و، دا اوس پیدا شو. او د یو دا لور ده ستاسو، یوه بله ده؟ جی. نو دا واړه تپوس نه کوي چې زمونږ بابا کم دی یا داسې خبره کوي؟ او دا ماشومه راځي، دا هم تپوس کوي، بل هم تپوس کوي، ګرځي. اوس هم تصویرونه یې راغستي وو، ما ته وایي پاپا چېرته دی. زه د NP مشرانو ته دا فریاد کوم چې زما د خاوند قاتلان ونیسئ، موږ له انصاف راکړئ. زما د ماشومانو څه قصور و چې دومره غټ ظلم زموږ سره کړی دی. او زما خاوند NP دپاره خپل ځان ورکړی دی، پښتونخوا دپاره. د پښتونخوا مشرانو ته زما دغه فریاد دی، زما ماشومانو له انصاف ورکړي.
یوه پیغله نجلۍ کتونکو کوم چې لا اوس د شلو کالو ده اخر دا به دا ژوند څنګه تېروي دا پیغله به اخر د خپلو ماشومانو ته جواب څه ورکوي کله چې دا ماشومان دې نه تپوس کوي چې مور زموږ پلار چېرته دی نو اخر دغه جواب ورکول دا ډېر ګران جواب به وي کله به چې دا پیغله خپل دې ماشومانو له ورکوي دغه رنګې د دې مشرانو فرض جوړېږي چې تر څو دومره کېږي د دې قاطرانو د ګرفتارۍ لپاره عملي ګامونه پورته کړي او یوازې نارې جلسې جلوسونه نه یوازې مظاهرې نه بلکې کوټلي ګامونه پورته کړي او د کراچۍ په سړکونو چې دا پښتانه مړه پراته وي او دغه رنګې عام ولس مړه پراته وي او ټولو خلکو ته معلومات دي چې دا کم خلک د دې عملیاتو ذمهداران دي پکار ده چې هغه ګرفتار شي ښه خور دا راته ووایه چې ماشومان چې کله تا نه تپوس کوي چې بابا چېرته دی نو جواب نه ته څه ورکوې بیا زه به دکه وایم چې پاپا راضي اوس یا کلي ته تل دی یا به وایم چې ګاډۍ راولي اوس دو دکه وایي چې مونږه بوځئ چېرته نو پاپا یې نشته دی نو زه یې چاته ووایم چې بوځي زما د خاوند انصاف وکړئ بس سپین ولی صاحب او شاه سید صاحب ته زما دا درخواست دی دې نه علاوه هم چې ان پي کم سربراہ دي هغو ته هم زما درخواست دی چې زما د وړو سه انصاف وکړي زه د دونه څه بیک څه دغه نه غواړم چې ماله د خوړلو څکلو له راکړي خو زما صرف دومره دغه کې چې زما د خاوند قاتلان سره یې هم ګرځي چې دو ونیسي ماله هېڅ هم نه دي په کار د دونه